همیشه په خیر راغلی. زما د یوټیوب ویډیو پایتن ټوټوریل دا دویمنۍ ویډیو ده. تاسو ټولو ته زه هرکلی وایم. نو څنګه چې تاسو ته پته ده مونږه تیرې ویډیو کې مونږه انوایرمنټ جوړ کړی و، انسټالیشن هم کړی و، سیټ اپ هم جوړ کړی و پایتن جوې دپاره. مونږ به چې دی دې ځله یو قدم مخې ته ځو او مونږ به 3 شیونه هینډل کوو. نو هغه 3 شیونه چې دي، یو دی پرنټ سټیټمنټ او بل دی کمنټس او هغې نه درېمنی دی چې پایتن کې مونږه کیلکولیټر فنکشنز چې دي، کیلکولیټر چې کوم کارونه کوي، پلس ماینس ملټیپلای بای ډیویژن، دا شیونه مونږه پایتن کې څنګه کولی شو. ډېر سمپل دي. کیدای شي تاسو ته ښکاري چې ما دا 3 شیونه مې زر زر یاد کړل چې دا څه شی دي، ټول ناشنا خبرې مې وکړې. کیدای شي داسې ښکاري، خو چې ناشنا درته ښکاري راځئ چې مونږ په سکرین باندې وګورو چې بیا مونږ ته دا نه بعد ناشنا نه ښکاري. مونږه چې دی یو ایډیټر انسټال کړی و، کوم کې چې به مونږه کوډ کړی و پر تیر ویډیو کې، هغه چې و هغه پایچارم و. راځئ چې پایچارم مونږ کولاو کړو. دغه دی پایچارم راغلی. مونږه یو نیو پروجیکټ جوړ کړی و، خو دې ځل مونږه چونکې یو قدم مخې ته ځو، راځئ چې یو نوی پروجیکټ جوړ کړو چې په هغې کې به مونږ خپل کارونه کوو. دلته راځم، زه فایل ته راځم او بیا زه راځم نیو پروجیکټ. دلته به مونږ خپل ولیکو، نوم به وله ورکړم پایتن ټوټوریل ان پښتو. لږ غټ نوم دی خو زه څه مسله نشته دی. کریټ له به ټک ورکړم او دغه دی زما پروجیکټ چې دی کولاو شو. دا شی راله بیا راکړو، خیر دی، څه مسلې نشته دی. دا به مونږه کټ کړو ولې چې مونږ خپل کوډ لیکل غواړو دلته لږ وخت کې. نو تاسو دلته کتلی شئ مین ډاټ پای یو فایل چې دی جوړ شوی دی. زه به دلته یو بل فایل جوړ کړم چې تاسو ته پته ولګي یو فایل څنګه جوړولی شئ. نو راځئ چې زه به دلته دا فولډر چې دی په دې باندې زه رایټ کلیک ورکوم، بیا زه دلته راځم نیو پایتن فایل چې دې له مې کلیک ورکړو. بیا زه دلته کوم فایل چې زه جوړوم هغې له زه څه نوم ورکول غواړم. زه به دلته ولیکم چې زموږ نن دویمنۍ ویډیو ده، نو زه به ورته ولیکم ټوټوریل 2. صحیح ده، داسې نوم مې ورکو او انټر مې ورکو. نو دلته دویمنۍ فایل جوړ شو په دې نوم باندې. سمه ده. دا اولنی به ایسته موږ کټ کړو، خیر دی. نو راځئ چې مونږه تیر ویډیو کې ما چې دی دا دغه مې کړی و، دا کوډ ما لیکلی و او په دې کې ما داسې کلي و هلو ورلډ، او بیا زه دلته راغلی وم، دې له مې پروګرام مې رن کړی و او دلته بیا راغلی و هلو ورلډ. خو اوس خو مې بیا هماغه کار وکړو، خو هلو ورلډ رانغللی. دا ځکه رانغللی، دلته هېڅ نه دي راغلی. دا ځکه رانغلی ځکه چې موږ چې څه شی رن کوو دلته لیکل شوی دی مین. موږ کوم یو فایل چې دی رن کوو، مین فایل رن کوو او مین چې دی دا دی. خو موږ کار اوس چې دی په ټوټوریل 2.py کې کوو. په کار دی چې دلته ټوټوریل 2.py راشي او بیا موږ هغه رن کوو، بیا به موږ ته د دې ریزلټ ملاو شي. کله څه چې موږ دلته لیکو بیا موږ ته د دې ریزلټ ملاو شي. نو موږ دا څنګه کولی شو، موږ چې دلته رایټ کې کلیک کوو، موږ بیا دلته په دې ځای نه رن کولی شو. دلته راغلی رن ټوټوریل 2، همدا فایل رن کول غواړو. چې موږ دلته دغه وکړو، دلته کلیک ورکړو، نو دا به هم بدل شي. تاسو ورته ګورئ، دا وګوره دلته چې دی هلو ورلډ راغلی او دلته چې دی دا سیټینګ هم راله چینج کو. که اوس موږ په دې بټن لا کلیک ورکوو، همدا را به راځي ولې چې دلته سیټینګز چینج شولو. اوکې، نو ما د پرنټ سټیټمنټ په باره کې تیر ځل دونه تفصیلي خبرې نه وې کړې، خو دا څه قصه ده، دا ولې داسې کېږي؟ دا چې موږ څه هم دا یو کوډ ټوکړه ده، یو وړوکی غوندې کې کوډ دی او د دې دننه په دې شکل کې چې څه هم ولیکې هغه دلته پرنټ کېږي. اوس موږ هلو ورلډ په ځای چې دی موږ کو غواړو
چې ولیکو سلام پښتونخوا. دا به چې دی بیا دلته موږ رن کو، دلته راغلی سلام پښتونخوا. دې پرنټ کې چې دی موږ کله هم څه دننه ولیکو هغه چې دی دلته موږ سره لیټرلی پرنټ کیږي. دلته تاسو څه شی ولیکئ هغه به دلته پرنټ شي، ځکه چې دا پرنټ کار هی دغه دی چې هغه دله شیونه پرنټ کوي. او بیا خو د دې تاسو ګورئ لږه طریقه ده د دې، لکه تاسو به چې دی اول پرنټ لیکئ، دا شی راله مخکې نه راکړو نو زه به په انټر باندې کلیک ورکړم چې شی راته پوره راکړي، او بیا په دې کې به تاسو دا دغو کوټیشن مارک هم به ورکوئ. دا د دې شرایط دي چې دا به پکې کې، چې دا دې نه کړی او موږ ولیکو سلام پښتونخوا. بیا به چې دی دا مخکې نه سور کرښې راکړلې چې دې کې څه مسله ده، چې اوس موږ دا پرنټ کو، دلته دیلې چې دی حیران کیږي که نه، دیلې وایي چې دا ایرر یې راکو، وایي دا خو زه نه پېژنم چې دا تا څه ولیکو. ودې لیکو ځکه چې کوم قانون چې موږ د پرنټ دپاره جوړ کړي دي هغه تا دلته نه دي کړي، نو ځکه موږ تاسو له دلته ایرر درکو. چې دا اوس موږ صحیح کو، لکه دلته یو دا ولګو او یو دلته ولګو، هغه قصې مسیم ته سور کرښه ترې لرې شوه. اوس به موږ بیا پرنټ کو، اوس چې دی سلام پښتونخوا دا د دې راغللی، دا بل سلام پښتونخوا د دې راغللی. نو دا چې دی د پرنټ کمال دی. اوس په دې کې موږ ډېرې قصې کولی شو، لکه چې ستا پکې څه زړه غواړي هغه ټول شیزونه پکې لیکلی شي، لکه سلام پکې مه لیکه، ولیکه چې څنګه یې که نه، داسې کولی شي او دغه دی راغللی دلته. خو دا خو زه اوکې ډېر بیسیک دی، ډېر زیات اسان دی. او بل تاسو دا کولی شي د سنګل کوټیشن دی دا که نه، د دې په ځای تاسو ډبل هم لګولی شئ، هغه هم مسله نشته دی، او دا غلط نه دی، دا هم صحیح دی، سمه ده. بس ستاسو خپله خوښه ده. نو دلته چې دی دا همغه سیم ریزلټ چې دی پرنټ کوي. کمنټ خو به تاسو اورېدلی، په فیسبوک کې کمنټ کولی شئ، د چا په تصویر باندې، د چا په پوسټ باندې کمنټ کولی شئ. کمنټ سیم مقه شی دی، خو دلته موږ په چا تصویر یا چا په پوسټ باندې کمنټ نه کوو، بلکې خپل کوډ باندې کوم چې موږ کوډ لیکلی په هغه کوډ باندې موږ کمنټ کولی شو. نو کمنټ زموږ ولې پکارېږي؟ ځکه چې موږ کله کله غټ کوډ لیکلی او موږ بیا غواړو چې هغه غټ کوډ ته چې موږ ایسې وګورو او موږ پې زر پوه شو. موږ اصل کې کوډ ته نه ګورو، بیا موږ د کوډ باندې چې موږ کمنټونه کوم چې موږ لیکلي دي موږ هغې کمنټونو ته به ګورو، ځکه چې کمنټونه موږ په ساده ژبه کې به لیکو. او د کمنټ یو مثال به زه تاسو له درکړم. کله چې تاسو خپل کوډ باندې یو کمنټ لیکئ هغه به تاسو هیش نه شروع کوئ، مخکې به هیش لګئ، هغې نه بعد به خپل کمنټ شروع کوئ. لکه اوس زه دې خپل کوډ باندې یو کمنټ لیکل غواړم، زه دلته ولیکم ما دلته یو پرنټ سټیټمنټ لیکلی دی، صحیح ده. اوس ما دا یو کمنټ وکړو په دې خپل دغه باندې پرنټ باندې، او چې اوس موږ دا پرنټ کو نو دا ما ته هېڅ نه دي بدل کړی، مخه څنګه یې راته دلته پرنټ کو. او د دې چې دی دا پکې حساب نه شو، ځکه چې دا موږ سیریس نه اخلو. کله چې موږ هیش ولګو موږ وایو چې یار کله چې ته پروګرام رن کې نو دا کمنټونو کرښې چې دی هغه پکې مه اخله، هغه پکې مه حسابوه. نو دا چې دی خبره صحیح راوختله، دا چې دی دا کرښې چې دا پکې نه دی حساب کړی، دا خالي زموږ اسانتیا دپاره ده چې موږ دلته بس هیش پکې ولیکه او خپل کمنټ پکې وکړه. او د دې یوه بله ګټه دا کله چې بیا بل کس ستا کوډ ویني او پام کې ستا کوډ دونه غټ دی
نو هغه ډېره ګرانه شي چې کله ته ټول کوډ داسې ویې ځینې وخت کې پکې پوهېږم نه چې دا څه شی دي څه شی نه دي. سړی راشي ستا کمنټ وګوري، کمنټ نه پته ولګي چې دا کوډ چې تا کوم لیکلی دی دلته لاندې چې څونه کوډ هم دی هغه تا چې کوم کوډ هم لیکلی هغه به تا دلته لیکلی چې دې کوډ کې ما دا قصه کړې ده. صحیح ده. نو دغه ته چې دی خپل کوډ نه هم کمنټ جوړولی شي. څنګه کمنټ جوړولی شي؟ دلته راشه دې ځای کې یو هیش ولګوه، استدام چې دی دغه شو خړ شو، مطلب دام لاړو دغه شو کمنټ شو. اوس چې دی دا به هم نه حسابېږي، دلته چې دی هېڅ پرنټ نه شو. خو موږ دغه نه غواړو، موږ وایو چې دا چې دی کار کوي. سمه ده. دا چې دی کمنټس. ښه، اوس چې دی درېمنی پارټ پاتې دی، اخرنی پارټ د دې ویډیو، او په هغې کې ما تاسو ته وویل چې موږ به د کیلکولیټر فنکشنز چې دی په پایتن کې ګورو چې هغه څنګه کار کوي. هغه به موږ ډېر بیسیک دې ځل لیکو، بیا راتلونکي ویډیوز کې به موږ هغې سره ډېر کار کوو. خو اوس زه تاسو ته بس هسې انټروډکشن غوندې کې در کوم چې دغه ټول شیونه څنګه کار کوي. راځئ چې بیا سکرین ته ورځو او موږ به ځو پایتن کنسول ته. هغه هم درته زه ښیم چې دا پایتن کنسول چېرته دی. راځئ موږ به دلته راشو. دلته چې دی پایتن کنسول دی، کو تاسو ته ښکاري دلته. زه به دا د دې ځای کې دی، ما دا پایتن کنسول له مې کلیک ورکړو، دا کولاو شو. دا به لږ زه غټ کړمه. یس. اوس چې دی زه دلته که ولیکم 2+2 نو دا تاسو ته پته ده 2+2 څو کېږي؟ 2+2 چې دی هغه چې دی 4 دی. دغه د دلته یې راکړو، دا پته نه ولې وړوکی شو، خو دا ریزلټ دی چې دی 4. اوس لکه چې موږ ورکړو لږ 15 جمع 12 د دې چې دی 32 راغللی. لکه کیلکولیټر په شان ته تاسو دا استعمالولی شئ. اوس چې دی موږ کولی شو 0 - 6 نو بیا چې دی دا د دې ریزلټ چې دی هغه 4 دی. دا شان ته تاسو کولی شئ چې 15 بیا دا سلیش چې دی سلیش په دې وخت کې دا د ډیویژن دغه ورکوي، ساین ورکوي. نو چې 15 ډیوایډډ بای 5 نو تاسو ته پته ده چې 3 به راځي. سمه ده. او موږ چې دی ضرب پاتې شو، ملټیپلای پاتې شو، موږ کولی شو چې 2 ملټیپلای دپاره موږ چې دی دا ساین استعمالو، سټار به موږ لګوو. نو موږ چې ولیکو دا، نو د دې چې دی 2 ضرب 10 چې دی هغه 20 دی. سمه ده. په دې کې تاسو بیا ډېر ګرانې نمبر هم لیکلی شئ. هغه موږ دونه زر چک کولی نه شو چې دا صحیح نمبر راوځي که نه راوځي. صحیح به خامخا راوځي چې موږ داسې وکړو او جمع دا نو دغه چې دی دا جواب دی. تاسو بیا کتلی شئ چې دا صحیح راووتو که نه، خو ضرورت نه لري زما په خیال. نو پایتن چې دی موږ دا شان ته میتھمیټکس فنکشنز هم په دې کې یوز کولی شو. دا ټول شیونه به بیا موږ راتلونکي ویډیو کې دلته پاس راولو او پاس به دې شیانو سره بیا موږ لوبې کوو. بس زه ډېر خوشحاله یم راتلونکي ویډیو ته، ډېر ایکسایټډ یم او زه امید لرم چې تاسو څه نه څه تاسو ته دې نه فایده ملاو شوي او خامخا ستاسو ډېر پوښتنې کیدلی شي. څه کوم شي کې تاسو ته مسله را رواني نو تاسو همیشه لاندې کمنټس کې مانه پوښتنه کولی شئ او زه به خپل کوشش کوم چې ستاسو جوابونه درکړم. ډېره مننه او زه به تاسو په را روانه ویډیو کې تاسو سره به لیدل کوم. الله پامان.